آیا رښتیا پخوانی ولسمشر د سولې خلاف دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، نن ویډیو کې درته هر څه واضح کوو، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزي وایي په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې د عالي شورا جوړېدو په اړه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او د ملي هدف ته د رسیدو لپاره به په خپل ټول توان کار وکړي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې به برخه وانخلي. حامد کرزي وایي د سولې لپاره هره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تیر ماښام د یو فرمان له لارې د مصالحې عالي شورا د جوړېدو فرمان صادر کړ او په دې تشکیل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي نوم هم راغلی دی.